السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. نن مې تاسو ته ډېره زبردسته ویډیو راوړې ده. که چېرته ستاسو موبایل هینګ کېږي یا چېرته ستاسو موبایل په چارج کې ډېر زیات کمزوری وي یا ستاسو موبایل د انټرنیټ ډیټا ډېره زیاته استعمالوي، یعنې تاسو په موبایل کې دومره انټرنیټ نه یوز کوئ خو ستاسو د انټرنیټ ډیټا زیاته یوز کېږي. د هغې بنیادي وجه دا وي چې ستاسو موبایل کې اپسونه ډېر زیات وي، یعنې تاسو سره اپسونه ډېر زیات وي او د استعمال اپسونه کم وي. یعنې تاسو موبایل کې ډېر کم اپسونه یوز کوئ. مثال په توګه تاسو فیسبوک یوز کوئ، یوټیوب یوز کوئ، انسټاګرام یوز کوئ. دې نه علاوه نور اپس تاسو موبایل کې دي هغه تاسو یوز کوئ نه، خو هغه خپله خود به خود ستاسو د انټرنیټ ډیټا یوز کوي. یعنې تاسو په هغې باندې د انټرنیټ ډیټا آن وي، که تاسو دغه اپس نه یوز کوئ هم خو ستاسو ډیټا یوز کېږي او ستاسو موبایل چې کوم دی په هغې باندې لوډ وي. یعنې ستاسو موبایل هینګ کېږي هم، ستاسو موبایل چې کوم دی هغه چارج هم ډېر کم کوي، ستاسو موبایل ډیټا هم ډېره یوز کېږي. نو تاسو کولی شئ چې هغه اپس چې کوم ستاسو د روزمره په استعمال کې نه وي، روزانه تاسو د هغې استعمال نه کوئ، نو د هغه اپسونو بیکګراونډ ډیټا آف کړئ، نو ستاسو موبایل چې دی هغه به هینګ کېږي هم نه، په چارج کې به هم ښه وي او د انټرنیټ ډیټا چې کوم ده هغه به هم ستاسو بچ پاتې کېږي، یعنې ستاسو د انټرنیټ ډیټا به زیاته نه استعمالیږي. نو کم اپس چې تاسو روزمره استعمال کې نه وي، ها یو خبره یاد ساتئ چې د واتساپ، انسټاګرام، مسنجر سره به دغه سیټینګ بالکل نه کوئ. چې کله دغه آپشن آن وي نو واتساپ ته، انسټاګرام ته یا مسنجر ته به ستاسو ته اس ام اس یا میسج څوک کوي، نوټیفیکیشن به تاسو ته نه راځي. دې نه علاوه په هر یو اپ چې هغه ستاسو روزمره استعمال کې نه وي، په هغې کې دغه سیټینګ لازمي وکړئ. ستاسو موبایل چې کوم دی هغه به چېرته هم بیا هینګ کېږي نه. ډېره په اسانه سره راځئ د موبایل دغه سیټینګ ته. سمپلی دلته به تاسو څه وکئ، په سرچ کې به کلیک کئ اپ پرمیشن. ټیک ده، اپ پرمیشن تاسو کلیک کو. ستاسو موبایل کې چې کوم په سیټینګس کې اپ تاسو پراته وي هغه په دې کې مثال تاسو ته یو اپ باندې طریقه ښایم، تاسو د ټولو اپس سره هم دغه شانتې وکئ. مثال په طور زه دا یوټیوب په دې کې سلیکټ کومه. په دې کې به لاندې تاسو راشئ ډیټا یوزیج لا، کم تاسو ته مخامخ ښکاري ډیټا یوزیج، په دې باندې به کلیک وکئ. په ډیټا یوزیج کې تاسو ته دغه ښکاري بیکګراونډ ډیټا، هم دغه آپشن دی بیکګراونډ ډیټا، دا آپشن به تاسو آف کئ. ټیک ده، دې نه وروستو ستاسو موبایل به هینګ کېږي هم نه، ستاسو موبایل به په چارج کې هم تیز وي او ستاسو موبایل ته به انټرنیټ ډیټا هم زیاته نه یوز کوي. ډېره مننه کوم ویډیو کتلو دپاره. تر بلې ویډیو د الله په امان.